زما په نظر دا به لومړی ځل په افغانستان کې ځکه پخوا ما نه و لیدلی دا چې په دغه لویه لار کې په دې وروستیو کې څومره تغییرات راغلي دي معلومات دا دي چې له نیکه مرغه چاته پکې زیان نه دی اوښتی الوتنه به یې وکړه پورته برخې ته ځکه ورته ماهیپر وایي پخی دي که نه پخی هم ورته وایي روا شم صرف یو پسرلی او بل پسرلی دغه رواج دلته راخیږي او موږ مزدوري کوو خرڅوو بس ټولې سلامونه ومنئ د دې ورورم د دې ورورم او زما ورورم د کابل د سیند اوبه رابهیږي کوم ځای څخه چې د ماهیپر نوم اخیستل شوی د تګابې یا د تګو دا د څوم ځل دی په دغه لویه لاره باندې موټر چلوي ډېر تللی یم راغلی یم لیسانس لري لیسانس نه لرم څه ترور درته لیسانس اړین است لیسانس اړین است السلام علیکم ورحمت الله وبرکاتو د سنرایز افغانستان لیدونکو هیله د ټولو روغ جوړ او خوشحاله اوسئ سباون مومند یو ځل بیا ستاسو په درانه چوپړ کې حاضر یم درنو لیدونکو لکه څنګه چې تاسو وینئ نو زه د کابل جلال آباد پر لویه لاره باندې نن سفر لرم او غواړم چې تاسو ته په دغه لویه لار کې یوه نوې خپرونه ولرم دا چې په دغه لویه لار کې په دې وروستیو کې څومره تغییرات راغلي دي او په دې ورځو کې حالت څنګه دی دا ځکه چې زموږ د ځینو هیوادوالو غوښتنه وه چې تاسو دغه ورځو کې یوه خپرونه په دغې لویه لار باندې ولرئ او نن نو غواړم چې دغه د ماهیپر شاوخوا سیمه کې تاسو ته دغه خپرونه وړاندې کړم اوس مهال نو د پلچرخي سیمې څخه داسې ماهیپر لور ته روان وو او دغه ساحه تاسو وینئ د دې غره په اړه به تاسو ډیرو پخوا هم معلومات ترلاسه کړي وي او په دې ورځو کې بیا هم دغه موضوع ګرمه ده په ټولنیزو رسنیو کې دا ځکه چې دغه غر چې شاوخوا داسې یو کال وړاندې ښویېدلی او دغه تیږې خاورې چې په دې غره کې دي داسې بار بار راوښویېدل او حتی زموږ ډیری هیوادوال د خطر سره مخ شو خو له نیکه مرغه څومره معلومات چې ما ترلاسه کړل له پیل نه تر ننه پورې چې څومره دلته غر ښویېدنه رامنځته شوې ده نو چاته پکې زیان نه دی اوښتی دغه بس د شکر ځای دی خو بیا هم دې ورځو کې دا غر ښویېدنه کوي اوس مهال هم د کابل جلال آباد لویه لاره دغه عمومي سړک نو دې ورځو کې په دغې برخه کې تړل شوی او دا زموږ هیوادوال په دغې فرعي خامه سړک باندې په دې ورځو کې تګ راتګ کوي چې حتی کله چې رش بیروبار ډیر شي بیا نو دلته د لارې بندېدو ستونزه هم پیدا کیږي نو په دې وروستیو کې شاوخوا دغه 2-3 ورځې کیږي چې څو ځلې دلته بیا د غره ښویېدنه رامنځته شوه معلومات دا دي چې له نیکه مرغه چاته پکې زیان نه دی اوښتی او د دې ترڅنګ دلته دا شرکت تاسو وینئ دا کاریګر تاسو وینئ چې واقعا ډیر زحمت کاږي
او حتی خپل ژوند یې نو له مرګ سره مخ کړی دی. تاسو وینئ هلته غزینې تیږې دي چې اوس هم داسې ښکاري چې امکان دی ولري دا هم راوښویږي راوغورځېږي له غره څخه، خو بیا هم دلته دغه ځوانان مشران او دا کاریګر د خپل ماشینرۍ سره په همدغه خطرناک ځای کې او د دغه غره لاندې کار کوي تر څو هڅه وکړي چې دغه ستونزه حل کړي. کوم شرکت چې اوس مهال دلته کار کوي تقریبا دوی په هماغې پیل وختونو کې ویلي چې دغه غر به صفا کوي، خو شاوخوا 2 کلونه وخت به نیسي. نو په دې هیله چې دغه ستونزه زر تر زره حل شي او زموږ هیوادوال په اسانۍ سره هوساینې سره وکولی شي په دغې لویه لاره باندې تګ راتګ وکړي او له خطر څخه لرې. نو دلته واقعا تاسو ته به په کیمره کې تصویر کې هم ښکاري چې ډېره ستونزمنه ده چې دلته کار وشي، خصوصا په هغه پورتنۍ برخه کې. نو که چیرې اسانه وه نو حتما به تر اوسه مکمل دا غر صفا او پاکو. نو دوستانو لکه څنګه چې مې ویل نن خپرونه به مو د ماهیپر شاوخوا سیمه کې وي د کابل جلال آباد پر دغه لویه لاره، او ما اورېدلي دي چې په دې وروستیو کې دلته ځینې ترافیکي اصول او نوښتونه هم رامنځته شوي، هغه به هم په تاسو ننداره کړو او هیوادوالو سره به هم خبرې اترې لرو. ملتیا مو وکړئ داسې مخ ته ورځو. درنو لیدونکو بیا هم ښه راغلاست. ماهیپر دی او تاسو یې ننداره وینئ په انځوریز ډول
او د دې ترڅنګ دا پخی دي که نه پخی هم ورته وایي رواش هم نه پوهېږم چې دا څوک ورته پخی وایي او څوک ورته رواش تاسو کې بیا ورته څه نوم اخلی که نه دا نو داسې طبیعي ترکاري کې راځي میوه کې راځي په دې اړه زه هم نه پوهېږم که تاسو پوهېږئ بیا راته ووایئ که بوټي کې یوازې راځي خو بوټي کې ځکه نه راځي ځکه خلک ترې استفاده کوي ګټه اخلي خوري که نه البته خپله یې نه خوري خو د دې اوبه لکه چې تېروي که نه خپله هم خوړل کېږي پخېږي هم لکه چې ما چې څومره اورېدلي دي نو دا رواش یا پخی دي د ماهیپر سیمه ده په پسرلي موسم کې دغه شی دلته ډېر زیات وي او بل د خیزې په نامه هم هغه د دې نه وړاندې زما په نظر دلته پیدا کېږي داسې ګندنې غوندې شکل لري هغه هم په دې غرونو کې را پیدا کېږي او د ماهیپر سیمه د ماهیپر ته ځکه ماهیپر وایي چې ما په دې اړه پخوا هم اورېدلي وو دلته دا اوبه چې تاسو دوستانو وینئ دا نو د کابل د سیند اوبه دي چې داسې له پورتنۍ برخې څخه ښکته غورځېږي دغه شرشره ده فواره غوندې ده نو وایي پخوا وختونو کې به مایان د دې ښکتنۍ برخې څخه داسې وزرې وکړې پرواز به یې وکړو الوتنه به یې وکړه پورته برخې ته ځکه ورته ماهیپر وایي یعنې د کبانو الوتنه به یې کوله له ښکتنۍ برخې څخه پورته برخې ته په دې اړه به دلته دا مشر ولاړ دی له دې څخه هم پوښتنه وکړو چې آیا دا رښتیا دي دوی هم اورېدلي او که نه او د دې ترڅنګ د دې رواشو پخیو په اړه به هم معلومات ترلاسه کړو سلام علیکم جوړ تازه تکړه ستړی مه شې جوړې په خیر صحت دې ښه دی وخت ساعت ژوند په خیر تېرېږي شکر دی کولی شي زموږ لیدونکو ته په مکمل ډول ځان وپېژنئ ولې نه زه د مایفر شینواره یم نوم مې شیر محمد ده او د مځکې سایې د مایفر د شپولې بابا یم ډېر ښه دلته دا رواش خرڅوو د ماهیپر د شپولې بابا سیمې څخه شینواری ما خو فقط اورېدلي و چې شینواری یوازې په ننګرهار کې دي که نه او داسې ځینو ولایتونو کې کم مایپر کې هم شته استاذه په غوربند کې هم شته دشت کلیګي کې غوربند کې بالکل شته بغلان کې هم شته او جلال آباد کې هم شته د شینواري د مایپر کې هم شته خو ماهیپر په اړه مې بیا نه وو اورېدلي مایپر کې شته ډېر ښه دلته موږ دا رواش خرڅوو او دلته ناست دي مسخت دغلته یو 15 روپۍ مزدوري کوو څه وکړو کار و کسب نشته ده او بله چاره هم نشته ده دغه رواش په دې مایپر کې 2 میاشتې سیزن لري او بیا وروسته نه وي نه په اوړي کې او نه په مني کې صرف یو پسرلی او بل پسرلی دغه رواش دلته راخیږي او موږ مزدوري کوو خرڅوو یې بیا نور وخت دونه د خاص کار دلته نه وي ډېر ښه دا اوس پخی دي که رواش دا رواش دي دا پخی به یې څه شي ته وایي پخی خو هغه اول کې سره وخیږي او شین بوټی د هغه ته پخی وایي بیا وروسته دې نه تیږې تاویي او باره ورته کوي د موږ کلیوالا چې بیا ځکه نازکه راځي دې ته رواش وایي نو بیا هغه یې په موږ خرڅوي او موږ یې په خلکو خرڅوو ډېر ښه دغه تخم لري بوټی لري تخم لري تاسو خپله په دې غرونو کې بیا کرئ دا خپله موږ هم کرلی شو خلک یې کري موږ باندې خرڅوي موږ یې په خلکو خرڅوو یعنې طبیعي خو نه کېږي خپله خدای هم کېږي که نه خدای دا خو باران سره راخیږي عموم کې مثلا ډېری برخه یې که نه خلک دغه تخم یې کري که نه خپله کېږي خپله کېږي په همدې غرونو کې دلته به کومه ساحه کې نه چې وایي ګورو د نږدې ساحه کې دلته نږدې ساحه کې خو به نه وي خو لږ لرې به یې سیلاړ شو د غره په پورتنۍ برخه کې او هغلته ګوره سته دغه مخامخ کمره کې ګوره هغلته سته دی نه هغه معلومېږي هغلته سته ده اول کې سره وخېږي ګوره شین بوټی دا کمرې کې ولاړ دغه ته پښې وایي بالکل هماغه نه بیا داسې تیږې سې تاو کړي او خاوره منځ کې واچوي بیا هغه نه داسې سپین شی جوړېږي رواش اول کې دا شین خو یعنې ډېری د غره په پورتنۍ برخه کې نو زیات په پورتنۍ برخه کې سخته ساحه کې دا راخیږي څومره مزل یې بیا ورته داسې بندونه یې تاقچي په نیم ساعت 20 دقیقې مزل چې وکړي هغه نه پورته ساحه کې شته ښکته ساحه کې نشته نیم ساعت 20 دقیقې پورته مزل هغه هم ستاسو په پښو مونږ کېدی شي 2 ساعتو کې پورته شي خو نابله د خلکو ته سخته وي که نه هو که نه ښه دا تاسو خو خپله غره نه نه راوړئ نو خلک یې تاسو ته راوړي خلک یې موږ ته راوړي او موږ یې په خلکو خرڅوو خپله هم راوړی سو مشکل نشته ده خو لږ تکلیف لري چې ځي او بیا راوړي ډېر ښه نو دغه واقعا دوستانو ګورئ د دغې طبیعي بوټي له کبله
ډیری خلکو ته د کار زمینه مساعده و شوې. نو دا خو مسخت حلال رزق دی. آه. حلال رزق د حلالو نفقه ده او خپلو بچیو ته یو مړۍ ډوډۍ پیدا کوو څه وکړو. ډیر ښه. بس په کار مو برکت. کیلو خرڅېږي، من خرڅېږي، په څه ډول دا خرڅوي؟ خو په کیلو باندې هم خرڅېږي او په من هم خرڅېږي. څوک 15 کیلو غواړي، څوک 2 غواړي، څوک 10 غواړي، څوک من غواړي، څوک نیمه کیلو غواړي. دغه د هر چا خپله طبیعت او مرضي ده. لکه کیلو په څو دي؟ کیلو خو دا لږ هغه دي که نه رواج لږ تکلیف یې زیات دي. موږ له خلکو 90 80 روپۍ اخلو کیلو، نو موږ هم دغه 100 روپۍ شاوخوا خرڅوو. 100 روپۍ شاوخوا خرڅوئ. ډېر ښه. او څه خبرې دي ماهیپر کې دې ورځو کې؟ و هغه خو دغه لوحې لګولې دي او هغه هغه یې لګولې دي، اوسپنې لګولې، دغه شی ښایسته ده. دا موټر چلوونکي څنګه؟ موټر چلوونکي خو داسې تغییر یې کړی که نه؟ پخوا غوندې هماغسې بې احتیاطي کوي؟ دوی اوس ښه دي، ګزاره کوي. باید احتیاط وکړي استاده، احتیاط باید وکړي، په قراره باید لاړ شي. چې مثال که نه دې کې مثال ګاډي د خلکو یا خدای نخواسته زخمي نه شي یا مړ نه شي، باید احتیاط وکړي، په قراره لاړ شي. خیر د 15 دقیقې دې وروسته ورسېږي، دې کې څه خبره ده. په دې وروستیو کې خو کومه پیښه نه ده رامنځته شوې ترافیکي؟ نه نه انشاءالله تر اوسه پورې خو دلته شی نه دي شوي. دا یو اونۍ کې مثلا نه نه شاوخوا شی ټکر څه خو نه 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 دي؟ یوه اونۍ کې خو انشاءالله دلته شی نه دي شوي. بس دغه لویه خبره ده چې دلته څه نه دي شوي. پخوا خو چې زه څومره خبر وم د ورځې بتمن یوه پیښه ماهیپر کې د ټکر کېدله که نه؟ یاره اوس خو انشاءالله نه ده څه شی دونه، او مخکې خامخا نو که نه هغه د بې احتیاطۍ له وجې کېږي، او چې احتیاط وکړي انشاءالله مشکل نشته ده. خیر د 15 دقیقې دې وروسته ورسېږي، اوس یې هر موټروان لږ احتیاط وکړي، باید سپارلۍ ته یا مثال نورو خلکو ته مزاحمت ونه کړي. دا ښه خبره ده. او د ماهیپر له کیسې خبرې؟ ماهیپر څنګه؟ چې دې ته ولې ماهیپر وایي؟ ماهیپر خو داسې ده چې په دې کې پخوا د زموږ پلرو نیکو به ویلې، په دې کې ماهي پر وهلی ده که نه؟ دغه مایان نه دي چې دا خلک خوري، کبان ورته وایي که نه تاسې خلک، دې کې ماهي پر وهلی ده، په همدې وجه ماهیپر ورته وایي. ما هم په همدې اړه همداسې اورېدلي و، پیل کې مې لیدونکو سره شریک کړل. وایي هغلته که نه دا د کابل د سیند اوبه له پورتنۍ برخې څخه ښکته تویېږي، دغلته وایي ماهي پر وهلو که نه، الوتنه یې کوله. یو ځای د مرغانو ډنډ ورته وایي، همدغه ساحه کې پخوا خلکو ویلي چې دلته ماهي پر وهلی ده، او همغه وجه باندې دې ته ماهیپر وایي. ډېره مننه، خوشحاله شوم په لیدو دې. څه پیغام وینا لري ټوله نړۍ کې د افغانان ګوري؟ خیر اوسې، کور دې ودان آباده اوسې، ګلې ګلزار اوسې. دا اوس ډېره غټه د شکر ځای ده چې په دې افغانستان کې اوس موږ تاسو سرتاسري امنیت ده، او انشاءالله جنګ و جدل شی نشته ده، او له تاسې نه هم یو جهان مننه. کور دې ودان، دوستان به درځي، رواج به درنه انشاءالله اخلي. نوم دې ورته ووایه چې بېسیده تا ته ده. نوم یې شیر محمد ده، ماهیپر شینواری یم، او دوی هر کله کولی شي چې راسي موږ نه رواج واخلي، او ښه تازه او خوندور به ورته ورکوي که نه؟ رواج به ورکوو انشاءالله، موږ سره پوره بس هم او دوی د موږ مېلمانه دي، ولې نه په دواړو سترګو. ډېره مننه، ژوندی اوسې، کور ودان. نو دوستانو دا مشرو لکه څنګه چې ویل دلته دا پخی یا رواش پلوري خرڅوي، نو دغې کې ورته خدای د کورنۍ حلاله نفقه برابره کړې ده، نه یوازې دوی ته بلکې هغه ځوانانو ته، هغه ماشومانو ته او سپینګیري هم دغې غرونو ته پورته کیږي او دغه طبیعي بوټی راشکوي، دلته یې راوړي، دوی باندې خرڅوي، او هغوی هم پکې دغه د خپل زیار ګټه کوي. بیا وروسته دوی هم چې دلته ورته د سړک په غاړه تم وي، انتظار وي، دغسې د دې لاره کې چې خلک تګ راتګ کوي، بیا ترې رواش اخلي او خپل ګټه کوي. بس په کارونو یې برکت. او دا ماهیپر دی، تاسو ګورئ ډېر ښه موسم دی نن، او ډېره ښه هوا هم ده، او هغلته نو د کابل د سیند اوبه رابهیږي کوم ځای څخه چې د ماهیپر نوم اخیستل شوی، او دلته نو زیاتره دغه ترافیکي نښانې نصب شوي یا کېنول شوي دي. نو زه غواړم چې لاړ شم تاسو باندې دغه ترافیکي نښانې هم له نږدې وګورم.
درنو لیدونکو بیا هم ښه راغلاست. د ماهیپر سیمه ده او لکه څنګه چې مې ویل په دغې لویه لاره کې خصوصا ماهیپر کې چې ډېر زیات موډونه دي او د دغې موډونو له وجې بیا زیاتره ترافیکي پیښې ټکرونه منځته راتلل. له نیکه مرغه چې د وروستیو کې دلته دغه ترافیکي نښې نښانې ایښودل شوي، کېنول شوي، نصب شوي دي او په دې هیله چې زموږ هیوادوال خصوصا هغه موټر چلونکي چې په دغې لویه لاره باندې سفر کوي دغې ترافیکي نښو نښانو ته ډېره پاملرنه وکړي او هغه ترافیکي اصول مراعات کړي. لکه څنګه چې تاسو وینئ زیاتره دغه نښې په دغې لاره کې کېنول شوي او یو بل نوی نوښت چې دی نو زما په نظر دا به لومړی ځلي په افغانستان کې، ځکه پخوا ما نه و لیدلي. نو دغه هندارې دي، ښیښې دي یا آینې دي چې په دې موډونو کې داسې نصب شوي دي یا ودرول شوي یا کېنول شوي، څنګه چې تاسو ښه ګڼئ. نو دا بیا یو ښه والی دا لري چې په دې موډ کې دوه طرفه موټر په دې ښیښه کې هنداره کې ښکاري، لکه له دې خوا نه چې موټر راځي د دې خوا موټر ورته ښکاري او له هغې خوا نه چې موټر راځي بیا د دې خوا موټر ورته ښکاري. نو چې دا د ترافیکي حادثو یا ترافیکي پیښو مخنیوی کولی شي، خو په دې هیله چې بیا زموږ دغه موټر چلونکي ډریوران ورته پاملرنه وکړي، ځکه پخوا هم تاسو به شاهدان وئ زیاتره دا ترافیکي پیښې په دغسې موډونو کې رامنځته شوي دي. نیک اقدام دی، نوښت دی، واقعا د خوشحالۍ ځای دی. بس وطن دی دغسې آباد وي او څوک چې دې وطن ته خدمت کوي، کار کوي، هغوی دې تل سرلوړي او خوشحاله وي. دلته دا ورونه هم دي، له دوی سره به خبرې ولرو. سلام علیکم، جوړ په خیر، ستړی مه شې، جوړې په خیر، صحت مو ښه دی، وخت ساعت ژوند په خیر تېرېږي؟ ډېره مننه، ژوندي اوسئ، څه مو کول دلته په خیر؟ دغسې کابل ته چکر تلي وروره، بېرته روان یې تګاب ته. تګاب ته روان یې که نه؟ د تګاب یې یا د تګو؟ تګاب. ځینې خلک ورته تګو وایي، ځینې ورته تګاب وایي که نه؟ غلطېږي، د پښتو زیاتره خلک یعنې دواړه یوه ساحه ده که نه؟ زه خو تللی یم تګاب ته یا تګو ته، ډېر خوامیانه خلک زیاتره دا د کلي خلک او په عامه کې نو زیاتره خلک ورته تګو وایي، خو اصل کې نوم یې تګاب دی. د کوم کلي؟ د تترخیلو د کلي. انار شوي دي که نه؟ وخت شته؟ وخت ورته یو 2-3 میاشتې پاتې دی. پخوا تېرو کلونو کې زموږ د تګاب اوسېدونکو هیوادوالو داسې ویل چې بارانونه یا ګلۍ په دې پسرلي کې ډېر کېږي او د انارو دا ګلان له منځه وړي. نو سږکال څه حالات دي؟ ګلۍ بارانونه شوي دي، تاوان خو به یې نه یي رسولی؟ سږکال خو پیلان نه ده شوې او خدای دې نه کوي، نو پیلان خو ښه ګل یې نیولی دی، نو ماشاءالله خدای دې همدغسې لري. نو خدای دې وکړي خو د خیر، هو والله، چې چاته یې زیان ونه رسېږي. سږکال خو ښه ګل یې نیولی او انار هم چې ګلۍ ونه شي ښه انار به وکړي انشاءالله. تر څو پورې باید دا باران ونه شي پې؟ یاره تر اخره یې ورانوي. تر اخره یې ورانوي؟ باران نه ورانوي، ولې ګلۍ چې وشي ورانوي، تر اخره یې ورانوي. تر اخره پورې؟ نو بس خدای دې پکې خیر راپېښ کړي. ته څنګه یې وروره؟ جوړې په خیر یې؟ وخت ساعت ژوند په خیر تېرېږي؟ ته هم د تګاب یې که نه؟ دا دې څه کېږي؟ دا والا ورور دی. ورور دې دی؟ سکه دی؟ نه ناسکه. ناسکه دی؟ ښه ملګری دې دی؟ ډېر کلک. کلک ملګری دې دی، ډېر ښه. چېرته تللي وی په خیر؟ والا تللي وو کابل ته، کابل کې م چکر ووهه، الحمدلله چې همدغه سلو ځان واچو بېرته تګاب ته. تګاب ته اوسېږئ په تګاب کې؟ والا هو تګاب کې اوسي. ژوند څنګه دی دې ورځو کې تګاب کې؟ والا ښه خوندور روان دی. او انار خو تر اوسه ښه روان دي؟ نو انار خو ښه روان دي، ښه ښایسته چې تر پایه انشاءالله همداسې پاتې شي. والا و انشاءالله خدای مهربانه. د تېر کال خو به مو نه یې ساتلي تر اوسه؟ والا بعض خلکو سره شته دي ساتلي دي، خو موږ خپله عیل ډېر دی خلاص شوي دي. یعنې تر اوسه ساتل کېږي، خرابېږي نه؟ ساتل کېږي، ولې نه ساتل. ډېره مننه. دلته دا ترافیکي نښې نښانې تاسو وینئ که نه چې نصب شوي، کېنول شوي. نو پخوا هم تاسو به په دې لویه لاره راغلي وئ، ترافیکي پیښې، ټکرونه، حادثې مو لیدلي.
څنګه ګڼئ دغه اقدام دغه نوښت په دغې لویه لاره کې؟ والله دا ښه اقدام دی او ښه فکر سوچ دی چې تاسو کړی دی د ملت دپاره. نو خدای دې وکړي چې د تاسو غوندې خلک ډېر شي زموږ په وطن کې. الله دې افغانستان تل همداسې په قراره په ارامه او وطنوال هیوادوال دې پکې خوشحاله وي. هیوادوال دې پکې خوشحاله وي او تل دې وي افغانستان. امین. تل دې وي افغانستان. تاسو کې موټر چلوونکی ډریور څوک دی؟ ها دا د څوم ځل دی په دغه لویه لاره باندې موټر چلوي؟ ډېر تللی یم راغلی یم. لیسانس لري؟ لیسانس نه لرم. څه درواغ درته وایم. څه وی؟ او موټر دې ښه زده دی که نه؟ موټر مې ښه ټیټ زده دی. انشاءالله دا ذمهواري خو په ځان اخلي چې ټکر او بې احتیاطي به په دې لاره کې نه کوو. نه بې احتیاطي خو نه کوو ځکه چې مونږ چکر ته راوتي یو ډېر سلو ځو او د چکر لپاره راغلي یو. زمونږ ځینې هیوادوال ګپ و شپ کې وایي که نه چې لیسانس اړین است. لیسانس اړین است. نو دغه نوې ترافیکي نښې نښانې چې په دغې لاره کې نصب شوي دي په دې اړه څه نظر لري؟ یاره ښه نظر لرم ځکه چې هغې خوا نه معلومیږي دې خوا نه معلومیږي. دا خو زموږ د لارښوونې لپاره ایښي. او موټر چلوونکو ته دې بیا څه پیغام دی؟ موټر چلوونکو ته مې دا پیغام دی چې ډېر احتیاط باید وکړي. په نړۍ کې دومه که درېیمه لاره ده دا خطرناک ترینه لاره ده. په لاسو خطرناکو لارو کې راځي د نړۍ. راځي او ډېره خطرناکه لاره ده. ما ورته دا پیغام دی چې ډېر احتیاط دې وکړي. احتیاط وکړي او دغې ترافیکي نښو نښانو ته دې پاملرنه وکړي. او دا ترې ګټه دې زیاتره واخلي. ډریوران دي لکه زما غوندې لیسنس نه لري نو دوی دې زیات احتیاط وکړي. لیسنس اړین دی خو باید موټر دې هم ښه صحیح زده وي. چې موټر دې زده وي بیا انشاءالله چې لیسنس هم ونه لري مشکل نشته. خو مهمه دا ده چې دواړه وي. او ډېره مننه. پیغام وینا ټوله نړۍ کې د هیوادوال ګوري. بس مننه ټولې نړیوانو نه مننه. ستاسو پیغام؟ والا څوک چې موږ ګوري هغوی ته سپیشل سلام ورسیږي. او مسافر خو به نه لري؟ مسافرو ته د سپیشل سلام ورسیږي. خپله مسافر لري که نه؟ کورنۍ نه سلام ورته ورولېږه بیا دې ګوري. ټولو ته سلام یې نوم یې مو اخله. بس واحد دی او عمران دی سنگر دی احمد شاه دی کشری دی. بس ډېر دي. بس ټولو ته دا په کوم ځای کې دي؟ دا واحد دی په اتریش کې، احمد شاه دی په فرانسه کې، او کشر خان دی هم په فرانسه کې، عمران دی هم په فرانسه کې، او زمونږ بابا دی بیا پنشیره هغه بیا دی په لندن کې. بس ټولو ته سپیشل سلام ورسېږي زمونږ طرفه. خدای دې تل دغسې خوشحاله لري. بس الله دې په خیر سره. بس ټولې سلامونه ومنئ د دې ورورم د دې ورورم او زما ورورم. صحیح ده. ډېره مننه. کور مو ودان. ژوندي اوسئ. دوستانو دغسې ورځو ګورو به چې څه کېږي. په تاسو به دغه انځورونه او دغه لاره ننداره کوو. درنو لیدونکو لکه څنګه چې مې تاسو ته ویل د
کابل جلال آباد پر لویه لاره خصوصا د ماهیپر په سیمه مو دغه خپرونه تاسو ته چمتو کړې وه. نو اوس مهال زه لغمان ساحو کې یم، د قرغیو ولسوالۍ ده بلکل. نو روان یم یو ځانګړي ځای ته چې له هغې ځای څخه به انشاءالله راتلونکي خپرونه تاسو ته ولرو. نو د راتلونکي خپرونې په تمه اوسئ انشاءالله چې هڅه به وکړو یوه ښه داسې طبیعي خپرونه و د دې تر څنګ د لغمان د بزګرانو حاقینو او طبیعت په اړه به یوه خپرونه ولرو د تازه میوې په اړه. نو دا چې هغه خپرونه به څنګه وي بیا به یې په راتلونکي کې وګورئ. نو تر هغې پورې چې زه ستاسو په درانه چوپړ کې حاضرېږم، تاسو په لوی او مهربانه خدای سپارم. الله مو مل شه. د خدای په امان. زموږ چینل سبسکرایب او د زنګ بټنه کېکاږئ. له ښکلو ویډیوګانو څخه خوند واخلئ.